دا زه پړه کې جوړاو زما په سر کې د پیسه مازغه دي. ماشاءالله ماشاءالله. ولې پیسه دونه هوښیاري؟ او که نه په شاعرانو کې مې منیر بنیری صحیح صحیح غټ شاعر به جوړېږم. خو خوږ شاعر. السلام علیکم ملګرو. دا ماشوم ډېر ښکلي شعرونه وایي، د مزاحیه غوندې شعرونه وایي نه. نو نن سبا د ویډیوګانې ځای ډېر وایرل کړي. نو راځئ تاسو دا شعرونه واورئ. نو ډېر ښکلي شعرونه وایي. راځئ به جوړېږم. بس چې امن وي یارانو خوشحالۍ به په ګډا وي، لیونی غم به شمکور وي، مینه نه خلک مې خوښ وي او که سپین وي او که تور وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه صدررحمان ستاسو سره د یو نوي ویلاګ سره موجود یم. د نننۍ ویلاګ چې کوم دی ډېر مختلف دی. ستاسو ملاقات په کومه د یو داسې کس سره چې د هغه نوم سهیل اوتر دی او خبرې هم د هغه اوترې دي، انداز یې هم اوتر دی. راتلم په لاره باندې هغه راته اشاره وکړه او د ځان سره مې راچوت کړو، دفتر ته مې راوستو. خو ستاسو د هغه په منځ کې حایله کېږم نه، خو دونه یم چې نن سبا په سوشل میډیا باندې د هغه ډېر زیات یو چرچه ده او ډېر خلک یې ګوري او ډېر خلک ولې داد هم ورکوي. نو موږ هم راوستو، موږ وایي چې ستاسو سره د ده څونه ښکلي کلامونه دي یا څونه انداز دی، کومه شاعري ده ستاسو سره شعر کړي. اوتر صاحب دا راته ووایه چې لومبۍ ته خیرالي وایو، زموږ دفتر ته رالې زه شعرونه وایم. شعرونه وایي؟ دا راته ووایه دې کسانو ته به کم کم شعرونه وایي چې ښکلي ښکلي او بهترین شعرونه وي، هغه سره شعر کا چې تا یې زده کړي تاله درځي. وي کله کله سکي سړی غم غلطوي سړی، ساجي به زړه لري دغه شرابي سړی. په ذکر مې شروع کړه او توبو له مې زور ورکو، په ذکر مې شروع کړه او توبو له مې زور ورکو، تر خولې پورې راغلې مې ټپه وه خو روژه وه. او باران لس ورځې ورېږه، باران لس ورځې ورېږه او نه مې غنم شته نه د یار دیدن لزمه. او تا ویل نن ځم سبا به راشم، تا ویل نن ځم سبا به راشم، میاشتې دې تېرې کړې کلونه دې شمارمه. او نه پبجي ګام نه فری فایر ګام او نه مې څه جانو مانو شته، بس هسې دغه شان ټوله ورځ آنلاین یم، د عاشقانو ته لږ نېټ سلو کوم. تور یم غنم رنګه یم که خړ یمه، یاره تر خپل وسه درته پړ یمه. بار بار د تلو مه وایه کلاړې نو، اسده ته بلا په لارې زه به مړ یمه. یو شعر درته بل وامه چې ژوند مې ښه ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی، چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی. په 24 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی، سهار څه ټایم راتللی چې زما خپله مرضي وی. جمعه چوټي مې خپله وی، اتوار مې سرګاري وی. او صادر مې جوخ اغوستی وی، نه بیلټ مې نه وردي وی، چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی. چې ناست وی په کرسۍ کې لګولی مې کلټي وی، چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی. په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی، ولاړه چې مې د کور مخې ته تکه توره کرولا وی. په هر جیب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی، په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وی. وړو چې راله پی راوړلې د چا چې لنګې غوا وی، چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی. په سر کې سپین نشته لوس ته ځوانېدو دی، په تله چې یې وتلې 45 کیلو دی. دا صد وستا جادو مه څومره ځوانې د مزو دی، چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی. نو استاد چې دا سخیل به دې هم ښکل کړی په دې راز وی، چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی. یو شعر درته بل وامه چې د ده څه نوم دی؟ نجیبو. وی جوان کو بیلتانه وی نه مړ به وی، مرګ که د خفګانه وی نه مړ به وی. ژوند کې خو مې یو الله ته سترګې دي، رزق خو د خانه وی نه مړ به وی. او زه په مینه کلکه عقیده ساتم، زه کو بې ایمانه وی نه مړ به وی. زه دې 2-3 میاشتو رنځور کړمه، عشقه د پخوانه وی نه مړ به وی. زه په مینه کلکه عقیده ساتم، زه کو بې ایمانه وی نه مړ به وی. زه د نجیب خان د مور په دعا رنګ یمه، بیل که د بابا نه مې نه مړ به وی. زبردست. شعرونه کوم ځای و؟ دا د کوم ځای پیدا کړي دي؟ دا زه د شپې جوړم په کټ کې 12 سنه مخکې. دا څنګه